السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو نن در سره داسې ویډیو شریکوم چې تاسو نه مطلب تاسو د فیسبوک چې کم پاسورډ وي هغه تاسو نه هیر شوی وي تاسو مطلب فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي او تاسو نه پاسورډ هیر شوی وي اوس چې کوم دی تاسو ته هغه نمبر یاد وي او پاسورډ نه وي یاد نو تاسو چې کوم دی څنګه هغه پاسورډ تاسو معلومولی شئ چې هغه پاسورډ تاسو کوم ځای کې دی هغه به څنګه پیدا کوئ ټیک ده نو د دې ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا چینل که تاسو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر یو ویډیو درته په وخت در رسي نو دغه شان معلوماتو لپاره که نه تاسو زموږ نو تاسو به چې کوم دی دې دپاره به تاسو راشئ څه ته تاسو به راشئ خپل موبایل کې کروم ته ټیک ده کروم ته به تاسو راشئ ټیک ده دا کروم دی دا به تاسو څه کوئ دا به تاسو اوپن کړئ ټیک ده چې کله تاسو دغه کروم اوپن کړئ نو تاسو به چې کوم دی دې ځای کې سرچ مرچ ته نه ځئ بس دلته تاسو راشئ سمپل ساده چې کوم دی هغه درې ټاکې دي په دې دریو ټاکو باندې به تاسو څه کوئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده په دې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو چې کوم دی دغه شانتې آپشن راکولاو شي ټیک ده نو دې نه بعد چې کوم دی تاسو به داسې کار وکړئ چې کله تاسو دا آپشن راکولاو شي تاسو به راشئ دلته سیټینګ ته ټیک ده دا چې کوم دی د کروم کې یعنې دا سیټینګ دی ټیک ده دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده کلیک مو کو په دې سیټینګ باندې چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو به چې کوم دی دغه شانتې لږ سکرول ډاون کوئ او تاسو به چې کوم دی تاسو ته به دلته کې مختلف آپشن راشي تاسو پکې وګورئ تاسو پکې سرچ کوئ دغه ګوګل پاسورډ مینیجر ټیک ده په دې باندې تاسو کوئ کلیک به کوئ په دې باندې چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو که خیال کړی وي چې کله تاسو موبایل کې آی ډي جوړوئ د فیسبوک یا چې نور هر څومره آی ډي نه جوړوئ خو د هغې نه مخکې تاسو یو جیمیل کریټ کوئ ټیک ده چې کله تاسو جیمیل کریټ کوئ نو د جیمیل کریټ کېدو نه بعد تاسو پکې بل کار کولی شئ نو مطلب مې دا دی چې تاسو به آلریډي جیمیل کریټ کړی وي نو د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو دلته راشئ او دغه پاسورډ منیجر باندې کلیک کوئ نو تاسو چې کوم دی څومره ارڅه مطلب په دغه جیمیل تاسو کولاو کړی وي او د جیمیل باندې بیا تاسو مختلف ارڅه په دې باندې جوړ کړي وي دي یعنې جیمیل د جوړېدو نه بعد نو تاسو ته چې کوم دی هغه دلته کې څه شي هغه به پاسورډ به تاسو ټول شو کېږي ټیک ده دا فیسبوک دی ټیک ده دا فیسبوک دی چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ نو دې کې تاسو نه چې کوم یا دې دغه وي پاسو مطلب تاسو سکرین له چې کوم دغه ور کړی وي کوډ یا پاس کی وي هغه تاسو نه چې کوم دلته وغواړي چې کله تاسو نه وغواړئ دلته کې دغه تاسو وګورئ مطلب تاسو کومې آی ډي نه جوړه کړې وي د هغې دغه پاسورډ چې کوم دی دلته کې شو شي دا ګورئ ورته نو تاسو کتی شئ چې تاسو پاسورډ مطلب شو چې کله تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک کوئ دې ځای کې دا تاسو دا وینئ دا ستاسو چې کوم پاسورډ دی دلته کې شو کېږي چونکې زه دلته په دې دا چې کوم دا سترګه نشان دی په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو دلته کې دا شو شي چونکې زه شو کول نه غواړم نو تاسو چې کوم دی دلته کې تاسو خپل مطلب تاسو شو کوئ دلته کې نو تاسو به چې کوم دی تاسو یعنې پاسورډ چې کوم دی هغه په اسانۍ سره معلوم شي